ښځه مې موټر ووله مړه شوله نور مې دغه زندګي ده دا بسپړلی ده خیر دی مورې وښې دی وچېکه خیر دی مورې بس څه وکړو هغې دنیا دپاره څه خوارې بدې کولې هغې دنیا دپاره څه خوارې بدې کولې دا وخت ډېر قیمتي و دیندارې بدې کولې هغې دنیا دپاره څه خوارې بدې کولې هغې دنیا دپاره څه خوارې بدې کولې سختې د ځان قدم را باندې هم چې شي اسانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو نن دغه سپین ږیري کاکا ته راغلي یو. دغه سپین ږیری کاکا چې څه موده وړاندې موږ سره بازار کې مخ شو د خپل غربت هغه سختې خبرې موږ ته وکړې. موږ هم هغه خبرو هر ټولو چې راشو د دغه کاکا پوښتنه وکړو. نو کاکا چې موږ ګورو د دوی خیمې او دا ژوند دا زندګي او دا کوچني ماشومان چې د اروپا پاتې دي نور د کاکا له خولې خپله دا کیسه اورو چې دوی باندې کاکا ژوند څنګه تېرېږي دلته؟ ژوند داسې زموږ ده چې د خدای هیله ده. تاسو ته بازار کې ګرځم که یوه مړۍ مې ډوډۍ مې پیدا کړي راوړي مې که پیدا یې نه کړم هېڅ ښځه مې موټر ووله مړه شوله نور مې دغه زندګي ده دغه مې بچیان دي د خدای هیله مې نیولې بس تاسو ته مې درغلم خدای تاسو سره مخامخ کړم. الله پاک یوه غیبي مهرباني په ما وکړله. الله پاک تاسو ماته مخې ته راواچولی. الله پاک دې تاسو سره هم دنیا څخه کې هم آخرت څخه هم دنیا څخه خدای پاک هم دې زړه حاجتونه پوره کړه. پروردګار هم چې کوم حاجتونه یې هغه پوره کړه. موږ سره هم چې کوم هغه کړي دي د خدای دپاره هم کړي دي. خدای پاک هم دنیا او آخرت سم کړه. خدای پاک هم دغه دنیا وسیلې جوړه کړه. پروردګار هم دنیا او آخرت سم کړه. پروردګار هم خرابوه. نور دغسې زندګي ده لږ او تنده و تېرېږي یا خدای ده بس دغه شال ده. کاکا کله چې پیسې ونه ګټې یا ډوډۍ په پیدا نه کړې کوره تش لاس سره روان وي هغه وخت د زړه کې څه تېرېږي دغه بچیان یې سترګو ته دغسې چل ده دغه ولږې تنګې ته چې ویږي الوات خوار سړی لري که بېشک بس یې راسو که راوي راوړي مې که نه وي خدای ته هم صبر کړی ده. ورته وایم چې خدای ته صبر وکړئ خدای ته صبر وکړئ خو پیدا شوه درته راوړم چې پیدا نه شي چې یې وکړمه دغه مې زندګي ده دا مې حال ده دغه مې واړه دي دغه شال ده. کاکا په خپله نور هم وتلي دي واړه واړه مې وتلي پلاستیکونه راټولوي بیا ګاته دغه هغه دلته بیا اور بلوي د خیمه پې ګرموي دا خیمه پې ګرموي هغه یې هغه بلا مې کړله ولې هغه وګوره ومینله کاکا یو خوا سپین ږیری د بله خوا معیوب د بله خوا یې کوچني ماشومان ورپاتې خپله مېرمنې د چې ول موټر واخلي نشته فقط دغه بچیانو سره او د خپل د خیمه کې ژوند کوي. نو رښتیا چې د ژوند سخت دی د ژوند کیسه دردونکې ده. نو موږ هم الحمدلله ځینې وروڼه چې په سعودي عربستان کې دي د شرم په نوم کوم ولایت د ډراوران دي هلته هغوی چې کوم کمک جمع کړی موږ هم اخته یو توضیح کوو دغه د الحمدلله تر دغه بابا مو هم راورسولو. زه پوهېږم چې ستاسو به دغه 50 یا 10 لک روپۍ باندې هېڅ نه وي شوي خو دلته په افغانستان کې تاسو د ډېرو خلکو هغه د خپله ویډیوګانې ګورئ چې د ډېرو خلکو لاسنیوی مو وکړلو د ډېرو خلکو ته مو دغه د یوې میاشتې لپاره ډوډۍ پیدا کړله که چېرته همدغه موږ ته چې داسې جاري لاړ شو مخکې همدغه چنده وکړو همدغسې 5 سره راټول یې کړو په یو اتفاق شو اتحاد شو نو انشاءالله په افغانستان کې موږ کولی شو چې د ډېرو خلکو هغه لوږې نه بچ کړو هغه غربت نه بچ کړو چې نن سبا په سخت حالاتو کې دي چې دوی د کوچني ماشومان دغه ماشومان چې تاسو ګورئ نهاره وي دغه موږ کولی شو چې په 5 او 10 روپۍ باندې دوی موږ وژغورو او د دغه سختو حالاتو نه راوباسو. کاکا څه ویل غواړې د موږ مسافرونه دي په سعودي عربستان کې مسافر دي الله پاک پروردګار دې ژوندي لري پروردګار دې په مخه وچلوي خدای دې وسیان کړي چې همدغه موږ سره دې خدای دې پاره مرسته کوي د الله دپاره یې کوي. الله دې د افغانستان خلکو باندې در بدره ورځ ده دغه حالات ویني نور دې خدای هیله ده بس تاسو د مسافرو دې الله پاک پروردګار په خیر ولې الله پاک دې د حلال روزي شکتن کې الله تعالی دې
الله تعالی دې وشیان کړي آمین. چې مسلمانانو سره به د خیر مرسته وکړي. بل د افغانستان خلک در بدر دي تېینې الله پاک دې دنیا و آخرت سیخ کړي. امین امین. الله پاک دې ورځ محشر کې ورته برابر کړي. امین. رښتیا هم چې مسافرونه د مونږ هغه غیرتي ورونه دي چې خپل فامیلونه او خپل بچیان وطن کې پرېښي دي او دوی تللي دي پردي وطن ته، هلته سختې مزدورۍ کوي، سختې خورۍ کوي، خولۍ تویوي او شپه ورځ ډیوټۍ کوي، بیا هم د خپل فامیل تر څنګ د داسې خلکو لاسنیوی کوي. هغه د جمعې ورځ چې دوی د رخصتۍ ورځ ده، دوی د استراحت ورځ ده، هغه ورځ باندې دوی قرار نه کیني، بیا هم دغه د وطن دپاره د کونډو دپاره یتیمانو دپاره راووځي، چنده ټولوي. واقعا تاسې د مونږ غیرتي وروڼه یئ. مونږ له تاسو نه ډېره مننه کوو چې په دې سختو حالاتو کې تاسو د خپل ولله سره څنګ په څنګ ولاړ یئ. نه په دې حالات کې بلکې هر وخت تاسو موږ سره همکاري کړې ده. بیا هم تاسو کور ودان کاکا دغه د شیان دي وشول، یوې میاشتې انشاءالله یوه میاشت ګذره دې کېږي، هغه د 50 کیلو وړه وشوله، دغسې د وریجه وشوله، غوړي دې وشوله، سبزي وشوله، ډبلي او مالګه هر څه دې انشاءالله وشوله. کاکا الله په غفور رحیم دی انشاءالله. الله دې وچلوي، الله هم دنیا و آخرت سم کړي، الله دې مسافر په خیر راولي، الله دې مسافر وشیان کړي. امین. الله دې د خپلو بچیانو ته په خیر راولي. امین. الله پاک پروردګار دې دنیا و آخرت سم کړي. امین. خدای دې موږ سره مرسته د مسافر کوي، الله دې یو دنیا او په آخرت هغه کړي. الله دې ورته باندې ورحمېږي. امین امین. خوشحاله اوسې کاکا. تاسو خو د کاکا دغه دعاګانې واورېدلې، دا هغه دردېدلی او ځورېدلی کاکا دی چې خپل معیوب او ماشومان ورپاتې دي، نو حتما د دغه کاکا دعا قبلیږي. بیا هم ستاسو ټولو نه ځانګړې مننه کومه. انشاءالله مونږ تر یوې بلې کورنۍ هم ځو، تر هغې مونږ سره پاتې شئ چې هغې کورنۍ لاسنیوی هم وکړو، هغه هم ستاسو په مرسته باندې. کاکا مونږ ځو تر یوې بلې کورنۍ چې هلته مو کومک وکړو، مونږ ته اجازه ده؟ الله پاک هم وچله، الله دې مسافر په خیر راولي، الله هم دنیا و آخرت سم کړه. ما سره مه کړه، خدای تعالی دې یو په سله ورسره وکړي، الله پروردګار دې په مخه رڼا کړي، الله پروردګار دې دنیا و آخرت سم کړي، الله پروردګار دې دا ستاسو حق و درته ورسو کاکا. بس الله دې عزت وکړي. موږ دغه لږه دوی حال کړله، خدای دې دوی سره حال کړي. موږ ولږه حال کړله، موږ د یوې ماشره ماشومانو خرڅه پیدا کړه، بیا خدای شته. خدای فامانه. خدای هم په مخه ورته. هغه دنیا د پارس خواري بده کولای، هغه دنیا د پارس خواري بده کولای. قدرمن لیدونکو، دغه د اوږده سفر وروسته نادرشاه ولسوالۍ د ځنیخیل په نوم یوه غرنۍ سیمه ده، دلته راورسېدو. دلته زمونږ یوه خورکۍ دی چې هغه کیمس المرض لري، هغه نشته په کور کې تداوی دپاره چېرته تللې ده. چې موږ پوښتنه وکړه چې تداوی دپاره پیسې له کومه کړلې، دوی ځمکه خرڅه کړي او څه چنده یې کړې، په هغې باندې همدغه خورکۍ پاکستان ته اړولي او ډاکټر ته یې بیایي، خدای دې شفا ورکړي. په کور کې دغه وړه ماشومان پاتې وو، دغه مرغۍ پاتې ده. نو موږ هم د دوی حق و، موږ خپل حق ورته راوړو چې د یوې میاشتې خوراکي مواد وړه دي، وریجې دي، غوړي دي، داسې سبزي، نور جامو مینځل، صابون، داسې شیان دي. مور په کور کې مسل لرل، داسې وړه شی چې هم لرل؟ څه شی نه لري، هېڅ شی نه لرئ؟ پیسې مو لرلې؟ پیسې هغه غوندې چې چاربې وکړه، څټکۍ وایي کامله ورځ، دا کټې وایي دا مینځ ارزي وسلوي، دا کټې وایي په مینځ ارزي وسلوي. دا تداول رفیع مو کومه کې چې دغه مریض مو بوتلو مورې؟ مریض هم دار وکړه چې سولینه وکړه، کوم ته سول وکړه، کوم ته چې سول وکړه 2 لکه روپۍ ته جمع شوه. خو بل ته یوه، خو بل ته چې یوه، خو بل کې ستانه اوته سنه، اوته رسو هغه یې ورکړي واکسین، اوته واکسین یې ورکړه، نو یې واکسین یې بند کړه، نو راوس ګولۍ ورکوي، اکسرې یې وکړه، اکسرې کې به دار وکړه چې دا نینکۍ پوته شوه، نینکۍ چې پوته شوه نو هغه دوایي ورکوي، دوایي ورکوي، خو درکه شوه، غوټه غوټه شوه، خواب یې مړه شوه، تبه بز نه وراله. اوس دار وکړه چې اوس بیا ورینې روپۍ ورته وچوله، چې نو کیلومونه ورته وچوله، په دغه نوم اوس خبر ته ورېږي. سخت مهربان دی، الله دې شفا ورکړي مورې. دغه د یوې میاشتې مواد وشوله، خورکۍ ته مه خفه کېږي، انشاءالله خدای پاک دې روغه کړي مور دی، موږ نه کوچنی ورور دی، نه خفه کېږي، انشاءالله مور دې ښه شي، صحیح شوله، الله به شفا ورکوي، هر څه د الله فلوس کې دي. نو دغه د یوې میاشتې مواد و چې موږ ځینې مسافر وروڼه دي په سعودي کې دي، ډېر ورون دي، بس هغه چندا ټولوي، هغه د رخصتۍ ورځ چې جمعې ورځ رخصتي وي، بیا هم د کارونه نه کیني،
د توس رقم ته د کونډو د بېوزلو خلکو په غم کې لګیا دي دې لپاره پیسې ټولوي بیا نو موږ هم ته داسې مستحق خلکو رسوو امین خدای چې خور خپل سره زار یو ته وګرځاوه امین مورې چې دې موږ ذات وګړو دوی ذات خدای وګړي امین مورې ذات خدای وګړي خشول اوسې مورې بس هغه چې نن صاحب پټ شو وګورم چې وخت یې کوم ته ورځي کې مې راوځي زای کوړتا نو خو خدای لا نو څه کوي مورې موږ هم تاسو څخه کوم موږ د تروړو مورې خیر د ما جوړه وخت ماتو یا مورې ویلې مورې کوم ځای خفای کوم ځای خفای ته به مور شم نو مری پني سره مو ولګای و مر زر وکړه چین دې چې وژلې چې د مری پني سره زه ته په بزما دا به سي په بتای و په نن ساتي خوري کوم کې دی پټه لکه بداني بتا نو راځه ټاکای کوم راځي چې ټاکای وایي دا ته ولې سره شوای دا ته نه ده خدای ته به صبر دی خیر ده خدای به صبر لای خیر ده مری وخت دی وچ خیر ده مری بس سوکو خدای نه الله پاک موږ ورستلې دو الله دې رحم نه وکي دا د خدای پاک دومره مې ربونه چې تاسو خبر هم نه وایي مشه مواد تروړه دغه مورې ته خفاوي دغه دې وشو خدای دې کی موږ د سرای مورې ته به وخت نه ته موږ د سرای ته به نه جوړې یو ځوای د هغه دی یو ځوای دغه بلم ته به لوړ دم مورې خدای دې دین دې جوړ کا خدای دې نه اسمه خفه کیږي زمان د خدای په کمال د تاسو کی امين امين تو سره د ټول مسلمانانو سره د ټول مسافرو موږ هغه دردېدلي خلک یو که څه نه وي موږ کې تو یو او که څوک چې راوړي بیا هم موږ کې تو یو الله دې موږ باندې رحم وکړي د مور وخت موږ هم خفه کړلو د هر افغان په سترګو چې کله زه موږ کې وینم د موږ په سترګو کې موږ کې راځي بس الله ته به صبر کوو چې الله پاک دې په وطن کې امن راولي الله پاک دې ټولو مریضانو ته شفا ورکړي الله پاک دې دغه غربت ورخ کړي دغه خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسوم تر بلې داسې خپرونه چې باید حسابدارانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای فامان هغه دنیا د پارس خواري بده کوله دا وخت ډېر قیمتي و دینداري بده کوله هغه دنیا د پارس خواري بده کوله هغه دنیا د پارس خواري بده کوله